د روس په سايبيريا کې اوس هم د لرګو وړلو لپاره د پیړیو زړه طریقه استعمالیږي. په انګاره دریاب کې په یو بل پورې تړل شوي دغه لرګي 100 کیلومتره لرې د ارې ماشین ته لیږل کیږي. د ارې دغو ماشینونو ته د ځمکې لاره خرابه او 900 کیلومتره اوږده ده. Мы должны поймать пучок, который заплывает в ворота. موږ دې پټې یا بیلټ ته لرګي سمو. په سیند کې د لرګو لیږلو دا ډیره زړه طریقه ده، خو اوس هم کار کوي او پاینده کې به هم ګټوره وي، ځکه چې دا اسانه او ارزانه طریقه ده. سرګي برزانوف او کورنۍ یې 3 کاله وړاندې د کراسنویارسک ښار نه دلته کډه شوي دي. د پخپله د لرګو راغونډولو دغه ماشین چلوي، پلار یې لرګي کټ کوي، مور یې دلته د کارکوونکو لپاره کینټین چلوي او ښځه یې منشیتوب کوي. Он когда вам сказал, что вы сюда переезжаете, ваши первые мысли какие были? کلونو راهیسې په ښار کې اوسېدلو. ما د ویښتانو کټ کولو تربیت اخیستې او اوس به مې د نورو خلکو روزنه کوله. راتللو ته مې بیخي زړه نه و، خو اوس مې دلته کار کول خوښ دي. دلته کارکوونکي خواوشا 80,000 روپۍ میاشت ګټي چې د نورې مزدورۍ نه زیاته ده. برزانوف وایي کمپنۍ یې د کټ شوو ونو پر ځای نورې نالوي. هر کال په جون میاشت کې واړه بوټي نالول کیږي چې پکې عام خلک هم برخه اخلي. د نوو بوټو په نالولو موږ دا ځنګل ختمېدو ته نه پرېږدو. ځینې ماهرین وایي چې د ځنګل کټ کولو ګټه کمه او ماحولیاتي تاوان یې زیات دی، خو د دې ځنګل له وجې د پیړیو راهیسې د خلکو روزګار روان دی.